چې کلم ماشوم سکار وکي نو اغله خامخا شاباش ورکوي او انعام ورکوي. انعام ضروري چې پیسې ورکړي چې کوم سیس دا خوخي کله هغه ورکړي کله اسې په لږ داسې بار ته په چکر وسره وتی دا بچي ستا انعام شو خو شاباش په ماشوم لا خامخا ورکوي. تاسو وګورئ کلم چې تاسو ماشوم ته شاباش ماشاءالله ماشاءالله هغه کې یو انرژي پیدا شي یو طاقت پکې پیدا شي دا سترګو ته ګور سترګې به چمکیږي د مخ ته ګورې د مخ کې به عجیب غوندغه وي. نو په شاباش سره په ماشوم کې نور هم حوصله پیدا کیږي خود اعتمادي پیدا کیږي چې د پلار په باندې اعتبار او اعتماد. نو په کور کې ماشومان لا شاباش انعام ورکول پکار. پنځمه اهمه خبره کله هم چې تاسو کو ماشوم وي او کو زنانه وي نو چې تاسو سره سخی ګړه وکي خدای دې کی چې هغه یو کپ چې دل راوړي او بدل راوړي نو هغه ته جزاک الله او شکریا ویل پکار دي. ګوره مونږ په خلک په غټو غټو هوټلو کې خوراک کوي کنه او د ننګ او د شرم دی ویټر لا 100 روپے ټیپ ورکي او 0 روپے ټیپ ورکي کنه ورکي او دغه خزا مونږ له شپه ورځ جامع انزي ناشته تیارې روټه تیارې مونږ ته جزاک الله شکریا وته وایو. نو کومه جزاک الله شکریا هغه ته وایو تاسو وګورئ ته به حوصله ملو شي سبب نورهم پمینا او محبت سره هغه تاسو کار کوي. زه خپل تاسو ته عادت وخم ما چون کې درې الکان دي خیره او دو جنکې دي نو ګڼ کور دي سو سکول ته دي سو یونیورسيټي ته دي سو اوس کالج ته دي نو چې خزه مې ناشته تیار کی نو چې هغه مال ناشته د غیزي موارد زبزان ته هغه ناشته وروړي چې زه ناشته کوم ناشته لوخي به زکه چن ترسو نو هغه زوالم کچن کې کېدم هغه ته جزاک الله ډیره مننه زکه چې مال امر وروړي هغه لوخیم بیا دغه کې د بچو هغه کې بیا خو ګرانه ده. اوس چې تاسو سوچ کې کزه په هوټل کې یما نو عمده قناشته ماته په پیسو ملاوي کنه ملاويږي او هغه ته ځان داس دغه کم چې ډیره مهرباني ثانک یو ویری مچ لو تاسو روانه کوم نو خپل غلطه خزر لګروانه کوم څه چل بوش څه چل بوش نو مونږ پښتانیو کله کله په دې باندې شرمېږو. زما په خیال باندې علماء کرام دی وی چې خپل خزه ته شکریا ویل ټیک دی ټیک نه دی تاسو په خپل پته ولې صحیح دی بل کله هم چې تاسو ماشوم غلط کارو کی یا ته غلطی وشي یا زنانه غلط کارو کی یا ته غلطی وشي نو په اقا وخت به اغه ته نصیحت نه کوي په هغه وخت به اغه ته نصیحت نه کوي. کله چې خو ساړه سماوات شي داغي دماغ هم دغه شي ستا دماغ هم غوسه مسته ختم شي بیا به کینه چې ګوره دا کار داسې نه داسې کول پکار دی خو بیا به ګوره په غوسه سره باندې وای په غوسه سره باندې وای خو په مینا محبت او په احترام د دې یو اسانه فارموله ده په هغه انداز او په هغه طریقه به خپل بچی ته او خپل خزې ته نصیحت کې په کوم انداز او په کومه طریقه چې تاسو غواړئ چې تاسو غلطي کوئ تاسو ته څوک څنګه نصیحت کوي هغه طریقې سره کوئ. نو کو تاسو په غوسه سره غواړئ بیا په غوسه وسره کوئ او کو تاسو غواړئ چې خلک تاسو ته په مینه او په محبت سره خبرې وکړي نو هغه انسان دی کې انسان نه دی هغه انسان. نو پکار دادا چې څوک هم غلطي کوي کو هغه خزه ده کما شوم دی کو بل څوک دی په اقا وخت به وته مونږ نصیحت او وصیت بنکو ورستو چې کله دماغ نه غوسه مو ختم شي بیا به وته کو خو په هغه انداز بکو په کومه انداز چې مونږ غواړو چې مونږ ته څوک څنګه نصیحت وکړي. تاسو ګورئ چې تاسو نصیحت خلک مانی کنه مانی